شروع دو ملګرو سلامونه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال او تر و تازه به وای دا الیوت ده او داسې زه عابد او افتاب راوتلي وو لږ په چکر نه مو چې تر څه دې غذا کسي به مې تاسو سره شریکه کړو عابد خو یای چې ته چې چېرته وې بس موبایل نه دی نشي کنه عابد تو څه وې لږ مخکې داسې دو السلام علیکم اول به سلامونه خو فرض دی السلام علیکم لیدونکو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې په صحت کې وای رک روغ وای دا خو د ژمي مازدیګر ته ډېر زر تېرېږي 3 بجې شپږ منټه دي نو عمر د ژمي مازدیګر دی تېر به شي نه نږدې مې په تنګړې کې بیا خبره کړې وه څه یې ویلې خو یوه خبره ډېره کوي چې خدای دې وکړي چې جوړ وای ښه وای بس نو په تنګړه دا څه یې سره وایي هسې به ډېر څه یاد وانه داسې ناسې لایو ورسېدو شي نو خبره داسې ده دا کوم ځای د هالیوود نه تر بازوره پورې خوست بازوره پورې غواړو چې تاسو دې پوره یوه خپرونه یې وښیئ یا یو بلاګ یې وښیئ یا یوه ویډیو یې وښیئ دا به جوړوو بس نو چې د لیار کې څه شی دی دا بس مونږ بیا وینو تاسې بیا وینئ قدرمنو بس دا مازدیګر ټیم د وړه وړه موټره روان دی خپلو ساحو ته زه فکر کوم دا موټر په دغه سړک کې چلېږي که نه بازار نه شخصي دی دا نه چلېږي خپل دغه سیمو ته چلېږي مندوزۍ پره نه دی هغه پره چلېږي اسماعیل خیل و عبدالپوریو ته ځي چې دا د بل وړ کیسې بوتل جغ کړو چې ستړي مه شئ خو خیر دی نه به تېر شو نو مخته زیاله کر ولا افتابه دا دې چاته دې ورنیولې دو دغه عامه کر واسه څه کر ولا دغه منطقه افتابه کې رولا ویني دا ته تون کې رولا دا سر خپل دې بالکل د منی موسم ډېر خوان منی خو دې د ونې تک زیړ شي د پونې زیړ شي ټول وطن تیلې شي تیلې شي دې دانې چې شي نه دا خو ډېر مشهور لیوانای ده ستړي ما شئ چیر روانې نو د سرکا پره خو نه ودرېږه لکه جامه وکړه لږ نږدې شه جامه خو چیرې لوړ په سرکا پره به کار وای بیا به نه پېژنم ګډ به نه راوته ودرېږه یې مې لاړ نه خاتم دی نه خاتم شو ځانې بیا لږ چېرته وکړه خاتم شو څو بیا نه ورکړه دی جوړې د خاتم وکړو څه ته جوړې خاتم کې بیا وته چې راځم سلام احمد شاه نه میگه چه روسی دو سرکات روان وی؟ دو سرکات روان دا زړه کې کوم ارمان نه وي پوتې نن سبا نه ولا بیخي ارمان نه ولا نه ولا لور شو خبره کا نو بس کوم ځای تر ورسېدو امیدم دا سینسرک نه تیر شو دا چې نه مې دغه ځای کې دا خو دا د سینسرک فعال شي دی دا خو سخت شي ګرې چې وي هغه خړونه چروتل دا پالي دي تک په شو دا وړه اوس دا نوې پال جوړیږي ډېر قوي ترین پال جوړیږي سخت خپل نقشه وي ته جوړه کړې په دولت کرش ماشین اوی ته جوړ کړل کرش ماشین یې سې بدل ته جوړ کړل خبر اوی لوړه د لیدونکو تاسو خپل وینئ کور په چالان دا کور پر روان ده شک بس مونږ به تاسو ته په ویډیو کې خیو اوس نه پاګه ځینې پال جوړیږي په داسې کې یو سړک اوس فعلا موقت وخت پورې جوړ شوی ده او دا د موټرو نه بخارۍ نلونه راوتلي دي دا دې په خاطر چې یعنې سوړه لګېږي بخارۍ به لګېږي ژمی دې خوښېږي بیا دغه اوړی دي ژمی ډېر خوښېږي ژمی مې ځکه خوښېږي چې بخارۍ ډېرې کېږي چې ژمی د خانونو وي اوړی غریبانو بس تاسې بیا خانونو کې روغلی مونږ غریبانو کې نو لیدونکو تاسو وینئ دا د هغه پلان هم په تېرېدو یو د سینسرک دی دا د اوس نره بیا د سرکات ته نږدې کېږو منی ده نو ورو په ورو موسم یخ کېږي د شوتالو موسم دی چې ښکلې شنې شوتالې دي دا فصلونه ښه صحیح شوي دي نو دغه سړک بیا په پسرلی کې هم ډېر ښکلی معلومېږي پسرلی کې خو دا ډېر ښکلی دواړو طرفو ته ونې دي خو د اوس هم ځانګړې ښکلا لري بیا دا شنې ونې زیړې ونې او پرېښه هغه ونې چې
مړې مړې تلې شوي دي. زه نه خو دا ونې دي د جګې جګې دا خو ژمې وړي شنې وي. دا خو هغه دي نجیون دي که نه. د لیارو کې به یو نیم کال سره خبرې کو. آفتاب چې خپل طرف ته شیشه جګه کړي ورته ډېر به د موټرو شور نه پاتې. آفتاب درنو لیدونکو موږ سره ډېر همکاري کوي، ډېر تکړه ده په کسۍ کې. دا لایف پروګرامونه چې موږ کو آفتاب صحیح ده، کمره یې 10 لګي 10 روي سره یې بالکل. خو که موږ ونه یو دا خپل هم خلکو ته بیا یې چې دا کسۍ ځکه دا بیا خپله وي ته یې ځکه چې پوسټ بیا سي. خبره داسې دوه ملګرو بس انجینر دا اوده موټر ده لکه چې اوده ته سامان الاتو دا بیا د هغه دیرا دو که نه 2 سرکه سره څنګ کې دیرا چې دو 2 سرکه بالکل دا هغه ځای کې مخته ځای کې عیدګاه دو انجینر دی کلی دی دا عیدګاه د چا پلوس ته دا عیدګاه دو او دا دی د خیر سره د 2 سرکه دوکانو ته مر ورسېدو. دا موټر دې څه په خاطر ویلوړ وي؟ دا خو دې ځای نه چې څوک داسې وي چې په زور نه څه 2 سرکه کې کوشي خامخا کلي موټر نه وي دې ځای نه بیا دا موټر سي که نه دې ځای نه موټر یعنې 2 مسیره دي که نه یو دې کې ځای چې بیا نه کلي موټر خو پیدا کېږي اکثره وخت خو خامخا کله کله که کله کله نه و دې ځای نه موټر پیدا کېږي دې ځای نه بیا موټر ډېر وي. د 2 سرکه بازار په اړه معلومات ورکړه بیا د څرې د دلته ماغه شیان پیدا کېږي چې په خوش بازار کې پیدا کېږي یعنې د دې ویزې خلکو ته هغه اړتیاو ته به ځواب یې لوي فکر بالکل دلته چې بازار کې چې وګورئ چې بازار کې نه 2 سرکه کې 2 سرکه یعنې دا د ماشومانو د ژمي لباسونه دي که نه دې طرف ته بېلابېل رختونه شته زنانه مارکېټونه شته رختونه دې طرف ته نه آفتاب صاحب کمره ورګاډه که وینې دا خاص د زنانه مارکېټ وایي دا ځای کې رختونه دي بېلابېل خطې دي میوه‌جات سبزیجات ډاکټران دواخانې قصبي دا هر څه شته دلته هر څه شته هم مستریان شته غټو موټرو وړو موټرو سرایونه دي دا ځای کې غټ سپورت جیم داسې تکواندو کامفو چې شته بله دا هم شته دا نو بیا څه بېرته ښه بلا دی په دغه ساحه دا کې خو زه دغې ساحې یم خامخا بلا دی یم دلته خو اولو وختو کې به زه چې مکتب دوره کې وم فقط دلته 1-2 دکانونه وو نو اوس اکثر دا مارکېټونه خدای ډېر مارکېټونه نو خبره داسې دوه ملګرو چې دغه ځای کې د خښتو موټر هم معلومېږي که نه دلته فکر کوم بټۍ هم شته دغه نږدې شاوخوا کې سره هم چابېد وي هم ډاکټران شته هم مستریان شته هم هوټلونه شته بالکل هوټل او رستورانټ یې په لیکلي وو. روان یو په طرف د بازار هغه ملګري هغه کسان چې د دې ساحې دي یا دلته ژوند زندگی کړي اوس په نورو ولایتونو یا په نورو هیوادونو کې دی مو باور دا ده چې دا ویډیو به د کور ډېره په زړه پورې وي. دا د جلغوزیو مارکېټ دی یو خو اټوس مارکېټ دی یو دا مارکېټ او دلته هم دغه ځای کې ستر مارکېټ دی دلته ډېر جلغوزي په اوس وخت کې څرې وي قیمت یې نه دی قیمت ځکه موږ ته وخت په روانه په جوړوي نه وروسته اوله هغې نه دلته بیا هم باید کړی نه دي شته موسم یو رقم ته لیدونکو داسې خړ پړ معلومېږي نوره خو خوست ډېر ښایسته ده ډېر ښکلی ده خو نه به که فکر وکړې سجاده داسې ده لکه سپرلي موسم هغه نشته سوړه بیخي نشته بالکل سوړه نشته جمپرونه مو اغوستي دي خو ډېر سوړه نشته نو دا بیروبار ده د موټرو ملګرو تاسو چې وینئ دا بیا په طرف د اسماعیل خیلو مندوزیو ډډوالو ان تر ندرشکور زه فکر کوم تر 2 مونده پورې به دا موټر سي حتما بالکل بعضې کوبل ته هم په دا وخت وځي بالکل مازدیګری ده که نه
دا بیا د شمس افغان پټرولیم ده او دا بیا د تویشې پال ده ملګرو تویشې پال دینه دا یې بالکل زمونږ د تویشې پله په سار یو که چېرته داسې ښه ګنۍ والا مو پیدا کړو چې ګنۍ هم نه روښنو بالکل ګنۍ وخورو مڅۍ وه ټپی کړې چې ته چې خوست بازار ته لاړ شې ګنۍ بوژي مو به هېره کې دا خو والا چې نوې ټپه وه بیا څه مو مخکې نه وه اورېدلې دا غزې کې بیا ډېر بیروبار وي لږې مخته ځای کې وخولا بیا ده داسې کې د بیروبار هم ډېر وي همیشه ګاڼه ګوڼه وي ګني دا ګني دي پمپلې دي دا خو کمپلیکس ته دا سړک بیا کمپلیکس ته لوړ ده دا ویني شبخانې ته ملکي روغتون ته او خو فکر دا دی چې خوست بازار ډېر رشد پوست طرف ته کړی دی دغې طرف بالکل بازار ټول دلې هر څه ځکه دا کمپلیکس چې کله دلې روغلو نو دا یو نظر موجود و چې بازار اوس پورته زور ډېر کړي دا جلغوزیو مارکیټ شو داسې کمپلیکس شو داسې شفخانه شو یعنې د امبولانس روان د خدای دې خیر پېښوي امبولانس ته باید همیشه د پوره لیدونکو که توسې رنګ یې اورېدو باید لار ویر کوي ځکه دا اولیت لري یا به مریض کې وي یا به زخمي پکې کې وي یا خدای ماکړه کوم مړی وفات شوی کس پکې وي نو دغه سړک بیا د مو مخکې ووایي چې ډېر داسې بیروباري ځای ده که نه ډېر بیروباري ده دا چې ګیزه مال زه پرسم یقین دی واشه هغه د تویشې پل نه چې موږ تاسې ولیدو هغې نه تر دې پټکه پورې که نه دې پورې باند وي دا 4 کتوره 5 کتوره موټر پورې لوړ وي ځکه چې هغه وي بیروبار وي تلاشۍ کې که دا ډېرې بیروبار وي داسې خاص تانګ ده سړک تانګ ده سړک ساحه تانګه ده او پوسه نه خلک ډېر رسي پوسه هم چې تو مخکې یاده کړه دومن د نرشاکوټ سیدخیل دا ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ یعنې اکثریت ولسوالۍ پوس دا خلک ټول په دې لار رسي خوست بازار بله لار نشته نو دغه خام طرف کې موټر پرېږدي فکر کوم که نه ملګرو مو کوم هغه نه ده که نه غیر قانوني فکر کوم چې دی هم پوره والا ځکه موټر مخکې پلوړل نو دا طرف مونږ ونیسو چې څرې کېږي د یوه هغه ته متوجه بیا صرف د موټرو شوته شیشونه ډېر مختلف شیان لیکي څوک بیتونه په لیکي څوک کلمه په لیکي څوک الله اکبر په لیکي څوک سبحان الله دا ځکه یوه په لیکلي چې میدان بمانې چې شی نور هم دی خو موټر رانه پناه شو ملګرو دې څنګ کې موټر والا بیړه مو ته بریښي والا بیچاره خو سرې کوي مونږ لار ترې نه ونیوه یوه ښې ګڼه دغه لار لري سجاده چې وخت نه وخت لکه ډېر مخمومه پورې چې سړک بازار کې پاتې شي هم موټر پیدا کېږي دې لار یعنې ډېر نه وخت چې وي نو موټر ډېر وي ما سړی خپلې هغه ته کلي ته ځان رسولی شي ډېر ښه ډېر ښه بس نه چا چې موټر نه وي بیا مزې دي چا چې موټر بیا بیا کړای شي شپې ورته نه بچیال وکړي بلکل نه ما بندوبی که کسی یه روی تو بیایی که خارجیان اگر دی په وطن که کسی که من خود یک پل وطن خاله که سلامونه مشره جوړ په خیر صحت خیر بخیرې دا غټ موټرونه چې دي دا فکر کم د ګمرک دی پوره درېږي په دغه بعضې وځي او بعضې ګمرک ته نه وځي منتظر دي دا ګمرک نه ووتو خو دا مې مخکې دغه ماښام نه شاته پرېښول اوس ماښام نه شاته بیا دومره بیروبار وي چې حد نه لري اوړه موټر اسپرلای موټر نشي کې تېرېدی دی نه به بیخي تېر نه شي ځکه ځنه موټر دي چې ماښام نه وروسته نه وځي او ځنه چې دي د ګمرک نه راوځي داسې بیروبار شي چې نو دې بیا حل لاره چې د ګمرک باید ورته بدل شي دې کې ځای نه کڅلی نه پوهېږم دا خو ډېر زوده څه هم ده خو موټر ډېر دی دلته هم هغه و که نه عیدګاه دغه ځای کې دغه تبلیغي مرکز یې بولي که دا څه بولي تبلیغي مرکز او دې ته بیا ماټا چې نه یې که نه
زوړ پخوانی سابقه ګمرک چې و دا پخوانی ګمرک که نه او د خیل وسته ملګرو پخوانی ګمرک بس نو 3 بجې 22 منټه شول دوستانو د مازدیګر اذان مې دلته واورېدو د خیره نو موږ هم په طرف د خوست په زور روان یو داسې یو وړوکی غونته کور مو و اوس منطقه کې بس داسې ارام ارام پسې روان یو غوښتل مو چې تاسې د کوره مې یوه عکسي وکړو یوه خپرونه یا یوه ویډیو جوړه کړو سوداګر هم روان ده بایسکل یې پر کړی و مو دغه ځای کې چېرته یو وخت کې ګني لیدلې و لږې پټوله نو ګني چې څوک خرڅوي چې پټوي بیا خوند کي شته که نه یو ځای په ویلکوشو آفتاب صاحب به دغه راشي که نه یو لاس را به وغږي یوه دوې کیسې به ورسره وکړو یو ځای به ویل شابېده ملګرو راکوش و لږ تږي یو چې ګني وخورو دا تنده مو چې ګني رفع نه کړي مشکله ده سره ملګری سلام دا کوم څه دی اوس کوم څه دا ملګرو ډېر خوږه ګني دي داسې دي ته به وایي که شاتې ورګډه کړې دي ډېر مزېدار او ډېر خوږه لګېږي خبره دا ده تاسو چې کله ګني وخوړلی لږ دې طرف ته شه چې د غږ تېرو شي او ګني چې وخوړلی یوه وړه خلطه مې سره وخوړلی څانګې ځکه د پټخې پارځې کې ما ترې د ګنۍ واښې څټلی په سړکونو کې په زورونو کې بیخي ډېره دي نه یې لګېږي یوه خبره تاسو ته بیا هم درېدوو چې تاسو سره به داسې منه هم وکړو جاله دی ته به وایي واده که نه یې څنګه کېدلی کېږي نو ځکه یې هغه ویې په هغه ځای کې به یو پروګرام درته جوړوو دا ډېر مزېدار دی حتما یې جوړوال ته به هغه کوو امیر صاحبو ته به ارشي کوو بیا به یې سپینوو بیا به یو ځای نوشي جان کوو د خیره سره خو څو روپۍ دا کیلو یې موسه میده دی یو د لږ دا کیلو والا ایوریج څومره ګني خرڅوې والله الحمدلله 3 سټیا 4 سټیا 2 سټیا سټي کې څومره وي سټي کې داس وره چې 13 کیلو 6 کیلو درځي 6 کیلو ګاټه کې ها دې گزاره نوم دې چې دا محمد نور یوه خلطه وله روپه یوه خلطه د هغه دې پوره حتما چې څه ګني دي نه وخولي د تیز د پټخې چې نه تلې په دې تلاوي دې په دې خلطې ته ویل شوی دا به موږ تاسې د ټولنې دپاره د خپل ښار بازار سړکونو دپاره ډېر ستر کور کړی دی چاپېریال ساتنې په برخه کې لوړو خدای په امان ملګرو ګنۍ نه دي بیخي پوره یې ورګاډه کړې ملګرو یې ګنیو سره بیا یې مو ډېره جوړېدو ابې خو یې چې خوش ګنیو ته یې بورا ورګاړېدو خو زه بیا چې نه شات یې ورګاړه دی شات ډېر خوندور او ډېر ښه لګېږي نو کوشش کوئ چې ګني لږ خورئ ځکه دا هغه لري اوبه لري هغه وجود اوبه د وجود مایعات په تاسې پوره کړي وي نن په دا طرف سو 1200 په میلیو کومانځو ورته د خیره سره فکر دی چې دغه ډاکټران خلکو ته مریضانو ته ډېر توصیه کوي ګني ها ګني وجه مثلا هغه د چې وي په خاصه توګه هغه مریضان چې زړه ولري
هغې ته ډېر توصیه کوي چې ګني وکړي. د شکر مریضان مثلا دا په ګني خوري که نه بیا خوري وبایي 100% دا باده نه پرې لګېږي. ملګرو دا بیا 1200 فامیلیو سراک ده پنتون ته م لوړ ده 1200 فامیلیو په منځ هم وتله ده. اوس د دې متون غونډیو تپې ته هم ختله ده. نمونوي لیسه هم دا ځای کې تاسې لیدلی شئ. اوس عبدالحی حبیبي لیسه ده دې طرف ته. دغه ښی طرف ته بیا دلته خلک کرکټ وایي لوبې کوي. مګر د دغې سړک دغه د دوو طرفونو ونو دغه ښکلا بیخي ډېره کړې ده. دا د ترافیکو مدیریت د دغه ښی لوسته چې تاسې وینئ دغه مونږ ته خو ګني هر ورسېدل مخکې ما خبرې نه کړې اوس لکه چې بیخي بې خبرو کېږو. دا بیا ملګرو د خوست 1200 فامیلیو منځ ده او دا سړک همداسې ده بلند منزلو پورې وتلی ده د خوست لوړ پوړیزو ودانیو پورې. دغه څه ځایونه چې وینئ دا د خوست خلکو په خپله جوړ کړي دي. څوک چې په خارج کې دي څوک دلته دي یعنې خوست خپله خوستولو اباد کړی ده. دا بیا آزادۍ مینې جومات ده که نه بیا ده دا ځای ده هغې طرف ته یو ده دغه یو او دا دې طرف ته هم خلي ساحه چې دو دا اوس ډېر مهم ځای کې هغه کړی دا ځای کې میله کېږي د موټرو میله دغه ځای کې وي. ورځې ورځې په لسګونو موټر کې خرڅېږي تبادله بیخي ډېره ځای دی. ایمي پارک بللی کېږي دا ځای د شنې پنجرې چې کنار ګاډي دي رشکې والا شو ته رنګر نه وکړو لکه چې دا هم ډېره بیړه ده. دا جلکۍ مکتبونه ارڅي که کورسونه به یې یا دا دلته کورسونه دي. ډېر ښه نه دې طرف ته ملګرو د هغه کې چې تاسې وینئ یو ښه خبره دا ده چې د خوست اکثره ځوانانو طبقه یا دغه د جلکیو طبقه او ناسو طبقه او دا ځکه خصوصي مدرسې دي جلکیو دا بیا مدرسې نه وروتلي یا به د معلومات یې ونه شول. دا بیا وکړئ چې په سړک شاوخوا کې پیاده رو کې میږې روانې دي د تڼیوال پارک مخې ته. بیره د خزینه طبقه هم ډېر عاجزه طبقه ده. ته اوس دا وکړه ډېره هزارنج کې داسې وښایه 4-5 ښځینه اوسې دي بس روانې کړي دي بزور طرف ته چېرته بیچاره بالکل وړه وټکي جلکۍ سره جګ شلړې دي
دا که په خما کې وي که په پښه سره کې وروره بس ګردونه غبار ماشومان زنانه ډېر شفاف ملګرو ورورسېدو د دې الفتح لیسې شو خو ته دلته بیا د موټرو لږه ګاڼه ګوڼه ده اوس کې خو موټر بیخي ډېر دی بیا خو چې سوړه شي لږ لږ داسې موسم یخ شي بیا یې نه ډېر شي نو روان یو خپل مکان ته دا پال څه نمیږي بیا دی به زور پال نمیږي که نه الفتح پلان ہوتا ہے بچے الفتح پلان ہوتا ہے انجینر هلو څه والله چېرته یې زه واده راغلم بس زه سجاد یو د غازي کې نږدې یم خو د نارنجان څه کوه کې مو چې مو به لږ لږ اصلاحات د ویښتانو کې وروستلی وای سترګې خوښه دغه نه یو ځای سترګې څه خوند وکړو فل انرژي د ریډ بول نه والا ستره انرژي کې ډېره کوي انرژي دا خالص طبیعي شی دی دې ته ملګرو بیا په لیار کې مټه چای په شوی دی د سټیلای کام درکو شو بیا چې ټوډای والا نه تیر شول سات یاون وطنا افغان وطنا ستا د وجود ورونه ستا په دښمن ملګرو سرګردان چاوترګاټ شو خیر اسره ابید خو چې زه داسې کې لږ ویښتون اصلاح کوم دا جګه دا مونږ سره وکړو تاسې واشه درسای که درکو شو نه درسای ولې در شو صحیح تخته په مخه مو وچلوي